بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عابد خان او تاسو ګورئ عرب پښتو نیوز. حرم شریف انتظامی اعلان کړی دی چې د روژې په 20مه شپه باندې حرم شریف کې عبادت کوونکو باندې 2 لکه راپاسه زمزم اوبه بوتلې ویشلې کړې شوي دي. په سعودي عرب کې به د اختر میاشت کتلو لپاره کمیټې سبا د 9 په ورځ کینی. په دې کمیټې کې به اعلان کیږي چې سعودي عرب کې به اختر د چهارشنبې په ورځ وي یا زیارت په ورځ، خو زیات تر امکان دی چې اختر د زیارت په ورځ په 13 تاریخ باندې شي. د سعودي وزارت حج اعلان کړی دی چې دې ځل به مقامي حجانو سره به بهرنه حجان هم شاملېږي او دې حجانو لپاره کرونا ویکسین لګول لازمي دي. په دې کې هغه ملکونه شامل نه دي په کوم باندې سفري پابندي لګېدلې ده. د کرونا نه مخکې به هر سال په حج کې به 15 لکه نه زیات حجان شاملېدل او د کرونا نه بعد دا تیر کال صرف 1000 حجیان شامل شوي وو. د پاکستان پرایم منسٹر عمران خان امام کعبه عبدالرحمن السدیس سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې پرایم منسٹر عمران خان هغې ته د پاکستان ته د راتلو دعوت هم ورکړو چې هغې په خوشحالۍ سره قبول کو. د پاکستان پرایم منسٹر عمران خان هغې ته خصوصي درخواست وکړو چې د پاکستان د مضبوطېدو او د خوشحالۍ لپاره خاص دعاګانې وغواړي. متحد عرب امارات پاکستان باندې سفري پابندي ولګوله. په دې کې هغه مسافران چې د متحده عرب امارات نه پاکستان ته تګ غواړي هغې تلی شي او د پاکستان نه متحده عرب امارات ته نشي راتلی. او د کویت کې اوسیدونکو لپاره خاص خبر، کویت حکومت اعلان کړی دی چې هغې به په کویت کې د اختر په پیلنۍ ورځ باندې به ټول لاکډاون ختم کړي. او دې سره خبرونه ختم شو. ما ته اجازه راکړئ. السلام علیکم.